السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله. تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه وي. تاسو وینئ هم ناظرین چې د ډېر وخت نه زه ویډیو جوړم او په مختلف ایشوز باندې ما ویډیوګانې جوړې کړلې دي او بالخصوصا کومه خلک چې په پنډۍ اسلام آباد کې اوسېږي یا پنډۍ اسلام آباد ته راځي نو هغې به لازمي دا لیدلې وي چې د 2019 نه یعنې 2019 نه تر ننه پورې یعنې د 2015 چې دی دا بالکل نږدې راغلی دی. د مختلف مارکیټونو ویډیوګانې ما جوړې کړلې یا تاسو ته ما دا هم ښودل لکه تاسو چېرته اسلام آباد پنډۍ ته راځئ نو په کوم ځای کې به تاسو شپه کوئ او کوم هوټل تاسو دپاره بهتر دی. د دې سره سره چې تاسو څه اخلئ نو کوم ځای کې به اخلئ، که تاسو چېرته داخله اخلئ نو په کومه یونیورسټۍ کې به داخله اخلئ. د هغې نه بعد تاسو ته ما دا هم ښودلی دی چې په پنډۍ اسلام آباد کې د پښتنو څه مسایل دي او هغې څرنګې دلته ژوند کوي او بیا بالخصوصا کومه زمونږ د بر یعنې د افغانستان چې کومه زمونږ بچي دي یا زمونږ کومه ورونه دي هغه په اسلام آباد یا پنډۍ کې ژوند څنګه تېروي، په هغې باندې هم مختلفو ویډیوګانې جوړې کړلي او ستاسو مخې ته مونږ کېښودلې دي. خو اوس مونږ کتلې یعنې په ذات خود ما ته دا خبره ښکاره شوې ده چې د دې نه غټ کار کول پکار دی او غټ کار داسې کول پکار دی چې مونږ د خیبر پښتونخوا کې یا په پنجاب کې یا د پاکستان په نورو علاقو کې په سیمو کې مونږ داسې ولیدل چې د پښتنو سره زیاتې کېږي او د هغوی هغه اواز چې کومه دی هغه پارلیمنټ ته هم نه رسېږي نه هغه میډیا ته رسي. که زه تاسو ته یو 3-4 مثالونه داسې درکړم د هغې نه به تاسو ته اندازه وشي. داسې کار شوی چې د زینب چې کومه ماشومه وه په پنجاب کې په کومه ورځ باندې چې هغه وفات شوی وه په دغه ورځ باندې په هغه سبا باندې په نوښار کې یو ماشومه هم د هغې سره دغه شانته ریپ شوی و او هغه هم وفات شوی وه. نو موږ چې کله ولیدل نو د کومه چې الکترانیک میډیا ده یا پرنټ میډیا ده یا مین سټریم میډیا چې کومې ته موږ د پاکستان ویلی شو نو په هغې باندې صرف او صرف د زینب خبرونه چلېدله او د هغې نه په بله ورځ باندې یعنې په هغه سبا باندې چې کله ما ډان نیوز وکتلو او په هغې کې صرف په خیبر پښتونخوا کې چې څومره خلک دي یا څومره سوشل ورکرز دي هغه ټول راوتي او غونډه خیبر پښتونخوا یې بنده کړې وه. خو د هغې باوجود د بدقسمتۍ نه صرف او صرف په بله یعنې د هغې نه په راتلونکې بله ورځ باندې چې د سهار نه ما کله ډان نیوز وکتم نو په هغې کې صرف یو هایلایټس راغلی او په هغې کې دا ویلي چې په نوښار کې یعنې په نوشهره کې د یو ماشوم سره یعنې هلته جینۍ نه وه یاده کړ هلک یې یاد کړه چې د یو هلک سره ریپ شوی دی او د هغې د وجې نه دا خلک راوتي دي. یعنې تر دې پورې زمونږ میډیا کمزوري ده چې موږ صرف هغه خپل اواز هغه حقیقت هم د میډیا ته نشو رسولی یا عوامو ته نشو رسولی. دارنګې اوس تازه خبر چې کومه تېر شوی دی یو څو ورځې مخکې جواد خان چې د چا تعلق دا فردیر سره و هغوی شهادت شوی او د هغوی شهادت د سیکورټي فورسز د وجې نه شوی و. د هغې اواز هم چا نه میډیا ته را رسولی دی نه پارلیمنټ هاوس ته دا جواب رسېدلی دی او تر دې پورې چې دغسې کې کومه الکټډ ایم این ای و هغې ویلي چې ما ته خو هېڅ قسمه علم نشته یعنې یو هفته بعد هغه وایي چې ما ته هېڅ قسمه علم نشته او ځکه صرف څه خبره کومه دلته پرې کرسۍ ناست یم یا زما څه چې خواته دا 2-3 کسان د دې ماشوم کومه وارثین موجود دي نو دا زه صرف د دوی په خولې باندې خبره کوم. یعنې تر دې پورې موږ پښتانه شاته وي زموږ د پښتنو اواز نه رسي چې هغه ایم این ای ته صرف تش دا خبر هم نه ورسېدلی چې دا ماشوم شهید کړی شوی دی او دا د چا د لاسه شهید کړی شوی دی دا د ریاست د وجې نه شهید شوی دی. دارنګې نور هم داسې ماشومان دي چې د هغوی یا نور داسې مشران دي زموږ چې هغه شهیدان شوي دي او د هغې خبر چا مخې ته نه دی راوړی. نو د هغې دپاره ما اوس دا اراده کړله چې د پښتنو یو بهترین اواز پکار دی او داسې اواز پکار دی چې په هغه اواز کې وزن وي او هغه اواز چې کومه دی هغه ټوټل خلک اوري یعنې د پاکستان چې څومره ادارې دي هغه اواز اوري او تر دې پورې چې د هغه اواز دپاره هغوی د ځان سره ټرانسلیټران کېنولي وي چې د پښتو دا ترانسلیټ کوي هغوی ته په اردو کې. نو د هغې دپاره آغاز ما دا کړی دی چې موږ په پنډۍ کې خپله یو سټوډیو جوړه کړله او په دې سټوډیو کې چې زموږ سره څومره پښتانه دي چې د دوی څرنګې مسایل وي دا د پاکستان په هره یو کونه کې یا د دنیا په کومه سیمه کې موجود وي نو هغوی به موږ راغواړو او په دلته به د دوی د اواز د پاکستان ریاست ته رسوو یا په بر افغانستان کې یعنې لر او بر چې کوم دی په دې باندې زه هم یو خبره کوم په تېر شوي ویډیو کې تاسو ته ما ویلي چې د لر او بر څه کنسپټ دی خو په دې ټایم کې په هغې باندې خبره کول نه غواړم بلکې چې په افغانستان کې کومه مسایل دي زمونږ افغانیان ورونو ته هغې باندې به هم خبرې کوو او د هغوی اواز به هم دنیا ته رسوو او تر دې پورې چې هغه علاقو کې کومه کلي دي او په هغې کې چاته څه مسایل وي او د افغانستان چې کومه سټیټ دی یا د افغانستان چې کومه امارت حکومت دی هغې ته به هم د هغوی اواز رسوو. یعنې د پښتنو دپاره به کار کوو او چې څومره زموږ نه ممکنه وه کېږي به
بیا به راځو یو غټه مسله چې په پښتنو کې ده هغه د ایجوکیشن ده، یعنې زموږ په ایجوکیشن سیستم کې ډېر زیاته مسایل دي. که نن موږ وګورو د انټرمیډیټ یا د میټرک چې کومه موږ اګزامز وګورو، نو هلته هلکان په 1200 کې 1150 او 1180 نمبر یې اخلي. یعنې دا ډېر زیات حیرانکونه خبره ده چې یو کمپیوټرایز یو کار کې دی که نه، یو کس د یو سبجیکټ کې اسپیشلیسټ وي، نو هغه هم په 1200 کې 1150 یا 1190 یا 1170 نمبر یې نشي اخیستی. یعنې یو سپیسیفیک ستا سبجیکټ دی، تا په هغه کې پی ایچ ډي کړله او په حق ستا په خپل سبجیکټ کې صرف ستا نه څوک دوباره اګزام اخلي، یعنې تا پکې د پی ایچ ډي کړله، ته په هغې کې ماسټر شوی یې، د هغې باوجود هم ته په هغې کې 1100 نمبرو ته نشي رسېدی. یعنې که ته ډېر زیات هم کوشش وکړې نو ته به په هغې کې چېرته 600 نمبرې والې. نو دا ایجوکیشن سیستم چې کوم دی د خیبر پښتونخوا دا بالکل غرق کړی شوی دی. په دې باندې به خبره کوو چې اخر د دې وجه څه ده، دا ولې غرق کړی شوی دی. د دې لپاره به موږ هم د دغه ډپارټمنټ نه مختلف ایکسپرټس راغواړو او هغه ایکسپرټ چې کوم دی به پروفیسران صاحبان وي، د هغې نه به تپوس کوو چې اخر په دې کې څه مسایل دي. د دې نه علاوه چې د سوشل میډیا کوم استعمال دی، د دې په پښتنو باندې ډېر غټ اثر شوی دی. څرنګه چې د پښتنو په زبان باندې کوم اثر کړی دی، په دې باندې به هم خبره کوو او د دې لپاره به هم ایکسپرټس راغواړو. یو اویرنس به خورو په معاشره کې چې تاسو څرنګه به خپل بچي او خپل ځان به د دې لعنت نه څنګه ساتئ، او دا کومه کسان چې د پښتنو د زبان خراب کو یا د پښتنو د ایمیج خراب کو یا د پښتنو د کلچر ته نقصان ورساوه، آیا په دې باندې که کیس کول غواړي نو په دې باندې موږ څرنګه کیس کوو یا به دوی موږ څرنګه منې کوو. یعنې چې دوی د کومه هر څه چې دوی راخیستي دي چې دوی نه کوي. د دې نه علاوه د پښتنو نور ډېر زیات مسایل دي. که د سیکورټي موږ خبره وکړو، سیکورټي ایشوز ډېر زیات دي او غټ سوال دا دی که نه چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی او دنیا چې کومه ده ډیجیټلایز شوې ده، یعنې د ټکنالوژي دور دی او د ټکنالوژي په دور کې یو کس د بل ملک نه راپاسي، بارډر کراس کوي، د هغې نه بیا 15 نور ښارونه پاس کوي، د هغې نه یو ښار ته رسي او هلته دهشتګردي کوي. یعنې دا په دې دور کې چې کومه ده دا هم یو غټه مسله ده. او غټه مسله دا ده چې نن سبا تا ته ضرورت نشته چې تا په ټوټل چې څومره ستا بارډر دی چې په هغې باندې ته خپل سیکورټي فورسز ځوانان ودرې، بلکې ته کیمرې والا، بهترین کیمرې والا او هغه کیمرې پر خپلو بارډرو باندې ولګوه. یعنې خرچه پرې وکړه او په یو بهترین د اي سي په کمره کې یو کس کښېنه او هغه ته وایه چې ته کښېنه او ته ګوره چې په کوم ځای کې مسله د هغې ته چې کومه نږدې یونټ وي، نو هغه چې کوم کس هغه بارډر کراس کوي نو په اسانۍ سره هغه مسایل چې کومه دی هغه حل کړلی شي. د دې نه علاوه موږ ګورو چې کومه غټه مسله ده هغه مسله د نشې ده. یعنې چې کومه موږ نن سبا وینو چرس ملاویږي، آیس ملاویږي، چې هغې زموږ یونیورسټۍ هم تباه کړی، زموږ بچي هم یې تباه کړه. په هغې باندې به ایکسپرټس راغواړو او د هغې رایې به ګورو چې آیا دا نشاور څیزونه چې کومه دي دا څوک سپلای کوي، دا څرنګه سپلای کیږي او بیا یونیورسټیز ته دا څنګه سپلای کیږي. یعنې د یونیورسټۍ په ګیټ چې ته کله ننوځې، ایون تر دې پورې که ته چېرته دغه یونیورسټۍ الومای هم یې، یعنې تا په دغه یونیورسټۍ کې مخکې سبق ویلی او ته د یونیورسټۍ نه اوس بار راوتی یې، ته بیا هم چې تر څو پورې تا هغه کارډ نه وي جوړ کړی نو ته په دغه ګیټ باندې نشې ننوتلی. نو یو عام کس په دې ګیټ څنګه ننوځي، دی بیا دا ناشعور څیزونه څنګه د یونیورسټۍ ته دننه کوي، یا یې د هسپتال ته دی څرنګې دننه کوي، یا یې د مارکیټ ته څرنګې راوړي. نو په دې باندې به هم خبره کوو او دا به هم پېژنو. د دې نه علاوه به کوشش کوو چې د پښتنو عام خلکو ته، یعنې مزدوران کوي که دا نور کومه کسان وي، دوی ته څه مسایل وي نو په هغې باندې به هم خبره کوو. خو تاسو به زموږ سره یو مدد کوئ او مدد به تاسو زموږ سره دا کوئ چې ستاسو په علاقه کې که چا کې څه ټیلنټ وي، چا کې څه هنر وي، نو تاسو به زموږ سره رابطه کوئ یا به هغوی ته زموږ دا سټوډیو ښایئ چې هغه زموږ سره یا ته وټساپ په ذریعه باندې رابطه وکړي یا هغه زموږ سره ډایرکټ د فون په ذریعه باندې رابطه وکړي او چې هغې موږ راوغواړو د هغې عمر د کوم هنر چې دی دا دنیا ته وښیو، یعنې چې دنیا کې دا پښتانه څه کولی شي. نو تاسو داسې کولی شئ چې زمونږ که تاسو چېرته راولپنډي اسلام آباد کې موجود یې، نو په ویسټیج کې زموږ سټوډیو موجود ده، تاسو راتللی شئ زموږ سټوډیو ته. زموږ په سټوډیو کې موږ ستاسو ویډیو ریکارډ کولی شو، یا تاسو د دنیا په نورو کومو سیمو کې یئ نو موږ ستاسو لایف سیشن هم تاسو سره کولی شو، نو ستاسو اواز نورو پښتنو ته رسولی شو. تاسو داسې وکړئ چې زموږ فیسبوک پیج هم ځان سره سبسکرایب کړئ، یوټیوب چینل چې کومه دی هغه هم ځان سره سبسکرایب کړئ. دارنګې تاسو موږ په ټیک ټاک باندې هم سبسکرایب کولی شئ، د WU پښتو په نوم باندې. تاسو موږ په انسټاګرام باندې هم فالو کولی شئ. یعنې تاسو زموږ سره اوسېدلی شئ. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.